السلام علیکم څنګه ښه جوړه کلاس په خیر است وخت منظر ځای کوم د دې تاریخ په سبجیکټ خبرې کو سبجیکټ مې چې راخسته هغه سیرالوجیزم راخسته په کوم یو راخسته د انفیکشن راخسته د انفیکشن سیریز شروع دي نو ویډال ټیسټ راخسته په دې ویډیو کې په دې پارت 1 ویډیو کې بتا ته زه د ویډال کم طریقې وی هغه به وښایم ویډال چا راوړی دي دا به وښایم او دا ګرد پروسس په دې سره خلاص کوم پارت 2 کې بیا د ټایپوډوټ طریقه څنګه کې هغه به وښایم په دې کې یو ټیسټ دی دا ویډال په ټیوب کې کې هغه په پارت 2 کې وښایم سید هدي چې مخته نو دا ویډال چې دی د دې طریقه چې دا کوم طریقه چې د استعمالي دی ته وایي کېږي اګلوټینیشن طریقه صحیح ده یعنی چې کوم یې خیسو وینه یې خیسو دی ته وایي کېږي اګلوټینیشن طریقه صحیح ده او ټایفاید کوم طریقه استعمالي هغه ته آی سی ټي میتھډ وایي هدي چې مخته زو پر تعریف باندې په غور وکړو بیا به زو The Vidal test developed in the 1896 and named after its inventor George Fernand Vidal. نو دی وایي چې دا ویډال چې دی دا جوړ شوی دی په 1890 کې جوړ شوی دی سیده او دته نوم ورکول شوی دی یا د هغه چا څه نوم اخیستی شوی چې دا چا جوړ کړی دی هغه نوم چې دی جورج فرناند ویډال په نامه دی یعنې د اخري لفظ یې پر ده باندې ایښی دی سیده دا د ده نوم دی سیده اوس راځو چې د ده تعریف به درته بیان کوم سیده او یو بله خبره پس دلته په دې تعریف کې ایډوانس لفظ راغلی دی لیکن دا مخته دونه ایډوانس نه دی دا ټیسټ سیده تر دې اوس ډېر غټ غټ ایډوانس ټیسټونه راغلي دي هدې چې مخته ځو The Vidal test is an advanced way to check for antibodies that your body makes against the Salmonella bacteria that causes typhoid fever and trick fevers. نو دی وایي د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا ویډال ټیسټ چې دی دا یو اډوانس یعنی یو پرمختګ لاره ده څنګه لاره ده موږ ته چې راشي موږ په جسم کې انټیباډیز راشي هغه انټیباډیز راشي چې موږ ته چې د سلمونیلا بیکټریا خلاف جوړ شوي یوه خبره په دې کې زه تاسو سم سره د خلاص کوم نو کله زموږ جسم ته د سلمونیلا بیکټریا راسي دا یو خبره په ساته سلمونیلا بیکټریا چې د کم کورس ده د کم ځای سره دا بیا تاسو په مایکروبیولوژي کې وایم خلی اوس باید د بیکټریا نو چې کله دا بیکټریا زموږ جسم ته ولاړ شي نو دا زموږ جسم بیا څه کوي د دې خلاف یو قسم انټیباډیز جوړوي نو هغه انټیباډیز د معلومولو دپاره هغه ټیسټ د معلومولو دپاره یعنې زموږ په جسم کې سلمونیلا بیکټریا شته که نشته د دې دپاره معلومولو دپاره دا ټیسټ موږ کوو یا ټایفاید فیور چې کوم ورته وایي دا مورکا چې ورته وایي سلمونیلا چې ده مورکې ته وایي سیده کوم چې مورکا چې ده دا په معلومول یا انټریک فیور چې دی دا په معلومول په دې کې موږ په دې ټیسټ باندې معلوموو سیده یعنې زموږ په جسم کې موږ دا ګورو چې زموږ جسم کې چې کوم زړې انټیباډیز دی هغه په ګورو کوم چې نوي انټیباډیز دی هغه په ګورو کوم چې کوانټیټي یې هغه په ګورو یعنې زموږ په جسم کې په څو مقدار کې دا انټیباډیز شته یعنې د دې سلمونیلا کم مقدار چې دی په موږ په جسم کې څو مقدار انټیباډیز د ده شته او دا ګوري چې زموږ په جسم کې دا زموږ په سیرم کې چې دا کوم زموږ د جسم سیمپل یعنې سیرم په دې کې دا انټیباډیز شته که نه شته یعنې دا موږ ګره په دې معلومو یعنې دا ته به په دې معلومو سیده ښه نو دا زموږ په جسم کې کم ځایونه ډېر متاثره کوي او دا ټایفاید فیور څه مطلب لري او انټریک فیور څه مطلب لري سیده ټایفاید فیور چې دی هم یو شی دی انټریک فیور هم یو شی دی دواړه په یوه نامه ته وایي کېږي سیده او دا چې دی زموږ ډېر جسم چې دی متاثره کوي هغه ډایجسټیو سیسټم متاثروي یعنې زموږ کوم د هضمې سیسټم وي په کولمو کې پرته وي هغه سیسټم ډېر خرابوي یعنې کولمې سره خرابوي او بون میرو یعنې زموږ کوم هډوکي چې وي د هډوکو مغزو ته چې دی هغه ته هغه ډېر متاثره کوي هغه ارګن چې دی یعنې هغه اوضاع ډېر متاثره کوي یعنې رګونه هم ډېر متاثره کوي دا جسم ټوله متاثره کوي خو لیکن دا ځایونه بیا ډېر متاثره کوي اوس ګورو چې په کومو نه جوړېږي دا پورته کېږي او په کومو نه جوړېږي دا ښکته کېږي بیا به زه د دې مخته پروسیجر و طریقه به هم در وښایم سیده دا فټګي ورته وایي سستي زموږ د جسم سستي دا خوله وچېدل های فیور یعنې تبه راتلل هیډیچ سر درد کېدای شي ډاریا کېدای شي یعنې د نس ایله کنسپیکیشن کېدای شي یعنې قبض کېدلی شي یا ابډامینل پین کېدای شي یعنې نس درد کول ویټ لوس کېدای شي او انټسټینل بلیډینګ کېدای شي یعنې وزن یې کم کېدای شي او په کولمو کې زخم کېدای شي یعنې وینه راتلل یعنې دا علامات چې کله دا موږ ته ولګېږي دا سلمونیلا بیکټریا ولګېږي دا علامات موږ ته راځي یعنې دا کار دا شان پر موږ باندې راځي او که دا سپټم وي ساري سپټم یا دا علامات یې هم دا موږ ته معلومېږي چې دا مورکا دی په جسم کې دا حالات دی سیده او دا چې دا د یوه انسان څخه بل انسان ته هم ځي یعنې اټ کین سپریډ فرام پرسن ټو پرسن سیده نو دا یو کس و بل کس ته هم اوړي او په هغه غذاو یا په هغه اوبو کې دا وي چې هغه خراب وي خیرن وي مردار وي د هغه غذا لکه موږ پر سړک باندې یو شی وخوړی هغه دوړې وي په هغه دوړې کې دا بیکټریا دغه د وجه هم مردانه جوړې کېږي اوس د دې
ټایپس څو دي دا به هم در وښیم، یو جمله بله مخته وایي بیا به ځو مخته. د دې دپاره ریکوایرمنټس یا د دې ټیسټ دپاره ریکوایرمنټس چې دی هغه چیز پکار دي. دا شی له دونه غټ ریکوایرمنټس نه غواړي سیده. اټس اونلی ریکوایرز پیشنټ سیرم اینډ سم ریجنټس آف. نو دوی څه وایي هغه کوم چې زموږ د جسم سیرم وي هغه ضرورت وي د دې ټیسټ لپاره او ریجنټ وي. دا ریجنټ دی هغه ته وایي دا کوم کوچني بوتلان دي مخته زه تا ته په ټیسټ کې طریقه در ښیم داسې کوچني بوتلان دي. هغه ریجنټ چې دی هغه انټیجنټ دی سیده په یاد وساته. کوم چې موږ استعمالوو هغه ریجنټ هغه دوا چې دا هغه انټیجنټ دی زموږ په جسم کې انټي باډیز دي. نو دوی دواړه سره یو ځای سي نو بیا هغه ریاکشن په مابینځ کې راځي هغه سره یو ځای سي اګلوټینیشن دا بیا یو جین دی هغه د وجې څخه کېږي سیده او بیا مخته خپله سر په خلاصېږي. اوس ګورو د دې بکټریا څو ټایپس دي او دلته موږ کوم ټیسټ کوو هغه ټیسټو مطلب څه دی سیده او هغه بیا موږ ته کوم ټیسټ دلته په دې ملکو کې شته او کوم په بار ملکو کې شته سیده. د بکټریا آر ټو ټایپس. د بکټریا چې دی وایي دوه ټایپ دي، یو سالمونیلا ټایفي ورته وایي یو سالمونیلا پیراټایفي ورته وایي سیده. دا سالمونیلا ټایفي چې دا بیخي ډېره ده په د افغانستان او په دې پاکستان او په د علاقو کې یعنې په د اسیا کې دا ډېر شته. پیراټایفي چې دا هغه خواته هغه دې خواته نه شته دا د اقسام دي سیده د دې بکټریا اقسام دي سیده. نو سالمونیلا ټایفي چې دا دوه قسم لري خپل انټیجنټ سیده. یو ته وایي کېږي ټي او یو ته وایي کېږي ټي ایچ سیده. ټي او چې دا هغه نوي چې کوم بکټریا لګېدلې یا نوي کوم میکروب یا نوي کوم مرکه چې لګېدلی هغه موږ ته راشي او ټي ایچ چې دا هغه زړه موږ ته راشي سیده. دا یو خبره په یاد وساته پرایمري او سیکنډري انټي باډیز موږ ته راشي سیده. او دا بل سالمونیلا پیراټایفي چې دی په دې کې هم ټي ای ده او ای ایچ دی او بي ایچ په نامه باندې راځي سیده. دا څلور اقسام انټیجنټ باندې دا ټیسټ کېږي سیده او دا د مخته خپله سر په خلاصېږي. دا خلید دلته په یاد وساته چې سالمونیلا ټایفي چې دی ټي او لري او ټي ایچ لري او سالمونیلا پیراټایفي چې دی هغه بي ایچ او بي لري سیده. دا دوه لفظه په یاد وساته د دې خپل انټیجنټ دی. دا انټیجنټ چې دی بیا هلته مخته په کار راځي. اوس د دې پروسیجر څنګه کېږي او د دې ریکوایرمنټس به زه اوس په دې سر د خلاص کړم چې یاد نور ریکوایرمنټس په لیبارټري کې کوم ماشینالات د دې لپاره ضرورت دی سیده. پیشنټ سیرم به ستا سره درسره وي. پیشنټ سیرم یعنې د مریض کوم سیرم وي هغه به ستا سره وي. پیپټ کوم جسټر چې ورته وایي دا درسره وي. سیرم به درسره وي او سالمونیلا انټیجنټ به درسره وي. نو وختي مې هم درته وویل چې دا کوم ریجنټ چې دی دې ته انټیجنټ وایي کېږي سیده. او ایچ ای ایچ بي ایچ دا به درسره وي سیده. او سلایډ به درسره وي دا کوم چې شچ ورته وایي او میکس سټیک به درسره وي یعنې د میکسولو دپاره به یو خاشه ماشه درسره وي او سټاپ واچ به درسره وي یعنې کوم چې ته ټایمینګ په لګوې ټیوب به درسره وي واټر بات به درسره وي یعنې کوچني ټوبان به درسره وي او واټر بات. دا ریکوایرمنټ د دې لپاره لازمن دی سیده. اوس راځو د دې ټیسټ چې دی د وډال پر څو اقسامو کېږي او د هغه اقسامو نومان څه دي سیده. یو ته وایي کېږي ریپیډ سکرینینګ ټیسټ وایي کېږي، یو ته وایي کېږي ریپیډ سلایډ ټایټریشن وایي کېږي، یو ته وایي کېږي ټیوب اګلوټینیشن ټیسټ وایي کېږي. دا ریپیډ سکرینینګ ټیسټ چې دی دا به موږ ته راشي صرف او صرف دا راشي چې د ټیسټ پازیټیو دی نیګیټیو دی یعنې کوالیټیټیو راشي موږ ته. دا بل چې دی ریپیډ سلایډ ټایټریشن چې دی دا به موږ ته کوانټیټیټیو راشي یعنې دا په څو مقدار کې دی موږ په جسم کې په کم مقدار کې دا نه ځینې وایي یار 1.8 روان دي 1.0 روان دي نو هغه مقدار د معلومولو لپاره دا ریپیډ سلایډ ټایټریشن کوي او ټیوب اګلوټینیشن چې دی هم هغه مقدار د معلومولو لپاره دی. اوس په دې ویډیو کې به زه تاسو صرف ریپیډ سکرینینګ وایم او ریپیډ سلایډ ټایټریشن درته وایم سیده. دا اول واري به سکرینینګ در وښیم چې څنګه کېږي بیا به په بعد کې ریپیډ سلایډ ټایټریشن در وښیم سیده. او ټیوب اګلوټینیشن طریقه چې دا په پارت 2 کې راځي سیده. دا او ټایفاید دواړه ښه. اوس راځو اول واري ګورو چې دغه کوم ریپیډ سکرینینګ ټیسټ چې ورته وایي یعنې کوم دغه ریپیډ کوم د سلایډ کوم ټیسټ دی پازیټیو نیګیټیو موږ څنګه معلوموو د دې ډول دستې ده هغه هلته زه مخته په سلایډ هم در ښیم او دلته هم در ښیم. نو تا اوس ګوره یو سلایډ راواخلئ. دا مثال یو سلایډ دی درته ځای پرې زه به سلایډ شیپ ورکړم. دا مثال سلایډ شو. سلایډ باندې به تاسو څه وکړئ یو 100 مایکرونه به سیرم د مریض راواخلئ او پر یوه خوا به یې واچوئ 100 مایکرونه سیرم به راواخلئ پر بله خوا به کښېږدئ. بیا چې کوم انټیجنټ ستا سره پراته وو هغه ټي ایچ او ټي او سیده هر خوا ته چې هر شی واچوئ هغه دلته په دا کونج باندې ولیکه لکه اوس چې ما لیکلي دی ټي او هغه یو څک راواخه ور واچوه
دا بل ته به هم یو څک ور واچوئ. بیا به څه چمکې دا هرې خانې والا به خپل په ځای کې سره مکس کړئ، داسې ګول ګول به یې سره مکس کړئ، داسې به سره مکس کړئ سره وشوره چې که د پازیټیو وو، یعنې کوم دی مثال پازیټیو راځي داسې یې ښه سي، داسې خانې زه په دا عکس کې هم ښکاره کوم، داسې یې ښه سي. که نیګیټیو وو نو هغه داسې ګرد یو رقم راشي. نو سیده نو دا د دې په دې ذریعه ته صرف دا ورکوای شئ چې د ټیسټ پازیټیو دی او نیګیټیو دی، یعنی مثال دا کوم مریض چې دی د ویډال پازیټیو را روان دی، مثال که اوس هلته ریکشن وکړي نو دا پازیټیو ته خالي ورکوای شئ، او که ریکشن نه وکړي خالي ته دا ورته وایای شئ چې یار د دې ټیسټ نیګیټیو دی سي د ویډال. په دې باندې دا شی سره معلوم وای شئ کوم چې دا ریپیډ سکرینینګ ټیسټ ورته وای شئ. اوس د ټایټریشن طریقه درښیم، مې په داسې پریکټیکل درښیم، بیا په ډایرکټ سلایډ باندې هم درښیم. سیده ښه اول خو دا درته هم که کوم رغونه وه هغه دپاره به بخښه ډېره کوئ. سیده اوس دا معلوم و چې د دې دا کم ټایټریشن څنګه معلوم کړو، یعنی ریپیټ سلایډ ټایټریشن څنګه معلوم کړو، د مقدار یې موږ څنګه ځان ته معلوم و چې یار دا 1/40 دی، 1/80 دی، 1/160 دی، 1/360 دی. سیده دا چې هر څه رقم څنګه ورته وایه شو هغه رقم صحیح دی. نو دا د ټي او د به څنګه معلوم و، د ټي ایچ د به څنګه معلوم و، او اے ایچ د او بي ایچ د به څنګه معلوم و، د دې ټولو انټیجنټ ته به څنګه معلوم و. سیده نو هغه به ستا سره اول وارې یعنې داسې وایټ کارډونه به وي، دا بلیک دی وایټ باید ستا سره پروت دی. ما اوس د سر د خلاصولو لپاره داسې پر یو سلایډ باندې کړی دی، داسې پر سلایډ باندې هم ښه سم په خوند باندې ګول ګلدارې هم لیکای شي. سیده نو اول وارې زه تا ته نه کړې داسې تیوري در وښیم، بر به پریکټیکل درته وکړم. سیده نو چې کوم 4 خانې چې تا لیکلي دي سیده نو هغو ته به ته څه چم وکړې، ستا سره چې کوم سیرم در سره وي، د مریضانو کوم سیرم در سره وي دا سپین نه دی، نو هغه به 5 مایکرونه یوه خانې ته واچوې، 10 مایکرونه به بل خانې ته واچوې په دې جسټر باندې، نو دا به ته 20 مایکرونه چې دی و بلې خانې ته به واچوې، 40 مایکرونه به بلې خانې ته واچوې. سیده د هغه رقم سیم پروسس په د ګردو کې کېږي. سیده په ګردو کې کېږي. سیده که هغه او ایچ وي، که هغه ټي او ده، ټي ایچ دی، اے ایچ دی، بي ایچ دی. سیده نو دا رقم ټولو ته چې دی واچول. اوس مثال راواخه، دا دې ته واچول، دې ته دې واچول، دلته پریکټیکل هم درښکاره کوم، دې ته دې واچول، 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 دې ته دې واچول. په څنګه دلته ما لیکلي دي په هغه طریقو باندې دا ټولو خانو ته، یعنې 40 والا 40 که مکمل، 20 والا 20 ته، 10 والا 10 ته، دا رقم باندې. سیده نو بیا به څه چمه کې ستا سره به دا ټایفاید چې دی دا داسې په انټیجنټ کې راځي درته. نو دا داسې د ریجنټ په فارم کې راځي، داسې نه دی ریجنټ، دې ته انټیجنټ وایي. سیده دا اوس کیمره زه لږ څه پاکم درته، د ګور سلیمان الله ټي او د ټي ایچ دی، دا ټي او داسې نامه باندې راځي. سیده نو دا به بیا سیسټم کې دا ټوله مثال ته اوس د ټي او حساب راخیستی دی، یو څک به راواخلې دې خانې ته واچوې، یو څک به دې ته واچوې، یو څک به دې ته، یو څک به دې ته واچوې. سیده دغه رقم پروسس د ټي ایچ ته راځي، دغه رقم د اے ایچ ته راځي، دغه رقم د بي ایچ ته راځي. چې کوم سیرم تا راچولی دی، یعنې 5 مایکرون والا، 10 مایکرون والا، 20 مایکرون والا، 40 مایکرون، نو دې ټولو ته یو څک ورلېږي. سیده بیا 2 منټه ښورول غواړي. نو زه اوس تا ته دلته درښیم، او که کوم رغونو دغه دپاره بخښه کوئ، 3 واره مې جوړه کړې دا ویډیو خرابه شوې ده. سیده نو دلته اوس ما چې په یاد وساته چې څو مایکرون واچو، هغه دلته ما چې خالي زه تا ته اوس پریکټیکل درښکاره کوم. سیده دا ګور ما دلته خانې جوړې کړې دي. سیده خانې به دلته به درته ولیکم، لیکم نه ما چې دلته ورچوم، بس 1 منټ درته ولیکم اسانې بس درته 5 مایکرون والا، 10 مایکرون والا، 20 مایکرون والا او 40 مایکرون والا. دلته به زه ما چې هغه بټه ورسره ولیکم، 320، 160، 1/80، 1/40. اوس دا ګوره دا خانې شولې. اوس چې کومه د کومه یوه خانه وي هغه ته به هغه ور اچوو. مثال اوس د 10 والا کړم، زه تا ته 10 والا راواخلم، زه خالي اوس تا ته پریکټیکل درښیم. دا 10 والا شو. سیده 10 والا چې دی دا ما دلته صرف د ښوولو دپاره یو سیرم پیدا کړی دی،
زه لاس مایکرونونه چې دي دلته واچوه. ښه اوس بیا بد شل کې شل دې کړه. اوس سوري ما لاس وختي ور واچول، ته به 5 ور اچوې. سیده 5 دا اولې خانې ته به 5 اچوې، دومې ته به لاس اچوې. یو منټ یعنې دومې ته مې لاس ور واچول، درېمې ته به شل واچوې. دا شل، څلورمې ته به 40 ور واچوې. په دا رقم پروسس باندې به ته دې ټولو ته اچاسې. د اول ته 5، دوم ته 10، درېم ته 10 او څلورم ته به 40 واچوې. بیا چې دا به ته داسې کوې، د ده څه به د بل ته کښېږدی. یو منټ یو لاس مې کیمره درته نیولې ده په دې وجه. بیا به څه چم وکړې، مثال اوس د ټي او د کوې، زه خالي پریکټیکل در ښیم. سیده ټي او به راواخلې، یو یو څک به که ټي ایچ و که ټي او ار ایچ و، یو یو څک به و ټولو ته واچوې. داسې ځګان به نه پکوې. دا خو ما چې لپاره پریکټیس لپاره زه در ښیم په دې وجه. نو بیا هغه ګلداري چې تا ښه په خوند لیکلي، نو هغه به هره ګلدانه جلا جلا سره شوره. د هرې خانې لپاره به جلا خاشه یي، ښه صاف سوتره باندې به هغه خاشې باندې به د هغه داسې کاشکې سره داسې بره بیا دا ګرده خانې چې داسې سره وښورولې، یعنې داسې سره دغه دې کړلې، مکس دې کړلې. بیا به 2 میټه دا 2 میټه به دا داسې وښورې. سیده دا نه دی، دا ریجنټ به 2 میټه داسې اوس سره مکسېږي په دې وجه. نو 2 میټه به دا داسې سره شورې ډېر، چې هر یو ریاکشن وکړي نو هغه ستا پازیټیو راځي. سیده نو دا څه چم چې دلته ګوره دې یوه ریاکشن نه دی کړی، دا چې ریاکشن وکړي ښه شي. سیده هلته مات شي. نو اوس مثال که دې خانې 5 خانې والا دلته سم ساده خلاص کړم. مثال اوس په دې کې په دا څلور سرو کې د ګردو یعنې د ټي او چې د 5 مطلب ریاکشن وکړي، سټیټ ریاکشن وکړي. دلته به ته څه لیکې د ټي او په ریزلټ کې، دلته به لیکې 1/360. اوس ټي ایچ چې دی مثال 60 والا ریاکشن وکړي سټیټ، نو دلته به لیکې 1/100 اصل نه راځي، خالي 80 به ولیکې. ښه اوس دې مثال د دې اے ایچ 10 والا ریاکشن وکړي، ریاکشن یې وکړي ښه شول، مات شول. نو دا به تور کې 1/160. مثال اوس د دې د 40 والا ریاکشن وکړي، د بي ایچ ده، نو ته به ورته لیکې 1/100 خالي 40. نو دا رقم به ته ریزلټ ورکوې، یعنې هر یوه چې ریاکشن وکړي د هغه په مطابق ته ریزلټ وکړي. او د دې نارمل رینج چې دی د ګردو ته هغه 1/40 دی. سیده دا د نارمل رینج دی. د دا رقم پروسس باندې کېږي او دا طریقه ده. کوم ځای چې ما غلط کړی یا یو ترتیب مرتیب مې خراب کړی هغه باید خپله سم کړي. سیده او د ټایفایډو د اګلوټینیشن طریقه چې دا ټیوب اګلوټینیشن چې ورته وایي، هغه د دې ویډیو بعد درته راولم. سیده پارټ 2 کې درښکاره کوم. او صفایي به خیال ساتئ، ګلوز به دې په لاس وي، ماسک به دې اغوستی، صاف سوتره به وي. زه خو اوس یو ځای ناست یم، خالي دا طریقه درښیم، تاسو به د هر شي پروپر سیفټي کړی سي.